بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین تاسو ګورئ ای جی ایچ افیکټ چینل. په دې ویډیو کې موږ د سټرونګ او ویک پوینټس باره غږیږو. د سمارټ مانی کنسپټ دا یو مهمه او اساسي موضوع د سټرونګ او ویک پوینټ. سټرونګ او ویک پوینټ په دې خاطر مهمه او اساسي ده چې موږ کوم تیر ویډیوګانې سمارټ مانی کنسپټ کې ویلې دي، ان بریک اپ سټرکچر، آرډر بلاک کې پوینټ اف انټرست کا چینج اف کریکټر دا ټول مې ویل. هغه چې کله تاسو کوم ځکه پوینټ پیدا کوئ یعنی کمپیوټر هم پیدا کوي، تاسو غواړئ دا ټریډ وکړئ، نو هغه لپاره تاسو کوئ چې دلته اوس ویک دی کوي پوینټ دی، نو چې دلته غواړئ ټریډ وکړئ هلته تاسو لاټ سایز بعضی کې زیاتوي، بعضی کموي، ال خپل سټاپ لاس او ټیک پروفیټ ور زیات ور کم ور کوي. هغه لپاره تاسو ضروري ده چې ویک او سټرونګ پوینټ تاسو معلومه شي دلته موږ زیات غټه سودا وکړو یا وړه سودا وکړو. نو دا ضروري ده دا ویډیو سره ازمن وګورئ او سي سټپ بای سټپ د سره وګورئ. سي شو راځي خپل ویډیو سٹارټ کو. دلته ما ګرافیکل اول ګورو بیا غیر بس اگزامپل د ډایرکټ زو. سي شو خدل د ګورم سره اپ ټرند کې مارکیټ ته اپ ټرند کې مارکیټ کې موږ دلته په اپ ټرند کې مارکیټ اپ ټرند کله مارکیټ ته هغه چې موږ سره چې ګورو دا د موږ سوینګ های سوینګ لو ورته ویل شو. صحیح شو، سوینګ های سوینګ لو ورته ویل شو. او په دې بل کې موږ سره د موږ سره سوینګ های موږ سره دا دی او سوینګ لو موږ سره دا دی. صحیح شو، همدا شانتي زبدا صحیح شو. دا موږ سره چې دی دا موږ سره سوینګ های دی او دا موږ سره سوینګ لو دی او دې موږ سوینګ لو وي دا سوینګ های وي. یعنی مطلب سمپل ساده کوم ورته وای دا یو ټیټه نقطه دا یو جګه نقطه دا وسانه جګه وسانه ټیټه نقطه وسانه جګه وسانه ټیټه نقطه همدا شان دي ویل شو. او بل خبره دا چې کله مارکیټ بر رواني برج مارکیټ رواني موږ سره ټیټه نقطه کومه مهمه نقطه ده، ټیټه نقطه مهمه ده. کوم مارکیټ کله بر لاندې رواني ده موږ سره جګه نقطه مهمه نقطه ده. صحیح شو، دا یو کنفرمیشن شو. صحیح ده. ښه دلته اوس راځو، دلته اوس موږ سره چې دی دلته اوس موږ سره مارکیټ دی جن لاندې راغی. دلته اوس موږ سره اکثریت دا پوینټ هم خلک وایي چې دا مې یو پوینټ کې دی شي. دا صحیح شو، دا یو پوینټ کې دی شي، خو دا څه شی پوینټ دی؟ دا موږ سره کم پوینټ دی؟ دا موږ سره ویک پوینټ دی. دا موږ سره ویک پوینټ دی ته ویل شو ویک دی. دلته اکثریت مارکیټ کنسولیډیټ کوي او مارکیټ لاندې ځي، یا کنسولیډیټ نه کوي مارکیټ ډایرکټ لاندې ځي. کنسولیډیټ مطلب څنګه په څنګه مارکیټ کېږي او لاندې ځي. دې ځنه مارکیټ بره ډایرکټ امکان ډېر لري چې دې پوینټ نه مارکیټ بره لاړ شي. صحیح شو، کم پوینټ نه دې پوینټ نه همدا شان دې ځنه مارکیټ بره لاړو دې ځنه. صحیح شو، دې مارکیټ بر لاړو دې ځنه کدل د کنسولیډیټ وکړي مطلب دې خط ته بالکل مخامخ کنسولیډیټ مطلب مارکیټ څنګه په څنګه سایډ وی لاړ شي. هغه ځنه مارکیټ بره چکی کې بر لاړو دې پوینټ نه مارکیټ امکان لري چې ډېر امکان لري چې لاندې لاړ شي. نو دا یو سټرونګ پوینټ ده، دا چې سټرونګ پوینټ او د دې سټرونګ پوینټ دا دی. صحیح شو، اوس چې کله مارکیټ دې ځنه بر لاړو نو به دلته دا سټرونګ پوینټ مونږ کې دی دا به ویک کیږي واپس، دا چکی کې دا ویک پوینټ دا سټرونګ پوینټ دی، دا سټرونګ پوینټ دی او غیر نه پسته به موږ سره دا ویک پوینټ کیږي، دا به سټرونګ پوینټ کیږي په دې مارکیټ کې بارنه چلاندې شي. صحیح شو. ښه اوس به تاسو وایئ چې دلته موږ مارکیټ چې بار دی همدغه یو نقطې نه بار لاندې برځي او یا لاندې ځي، هغه هر وخت به دا کوي؟ نه، هر وخت کوي نه. دا چې دا چې د سلورو پورې درو پورې خو فل کوي دی، درو پورې چې دې پوینټ اکثریت راځي مارکیټ اکثریت برځي. یو صحیح مارکیټ بعض وخت نیوز یا چې کوي راځي خو مارکیټ سټرکچر ماته خیر بل موضوع ده. خو نارمل حالاتو کې یا کوم مارکیټ چې سټیبلی صحیح رواني هغه ځکه موږ سره درې دفعه مارکیټ دی یو پوینټ نه ښه کوي زی سلورم پوینټ هم کوي لږ زره او بیا پنځم پوینټ لږ وی کېږي نو 15 پوینټ موږ کولای شو چې 15 دفعه مارکیټ د یو پوینټ نه بره لاړ شي پم دې ځکه موږ ټریډ کوو او بر امکان لري چې لاړ سټرونګ پوینټونه او بیا چې کله 15 نه زیاتېږي نو امکان لري چې مارکیټ لاندې واپس یا بره نه چې مارکیټ روانه لاندې مارکیټ مات کوي او لاندې مارکیټ روانه بره شاید مات کوي. صحیح شو. ښه دغه باندې یو سم د ان شاء الله پوه شي به وزو ریل اگزامپل وته چې نورم سي کلیر په پوه شي ان شاء الله پوه بشي په باندې او تاسو مشکل به ان شاء الله سي کلیر حل شي. بیا هم څه مشکل پوښتنه نه کمنټ باکس کې کولای شي. خو دلته که څنګه اندازه پوه شي موږ سره ګوره سټرونګ پوینټ او ویک پوینټ کې موږ سره څه ضروري دی، های او لوز مو ضروري دی. ښه اوس په دې کې یو بل مهمه خبره ده وکم چې موږ سره چې دلته موږ سره چې ګوره موږ سره سوینګ سره سوینګ ټریډ کې موږ سوینګ ټریډینګ کې موږ چیک کوو. سوینګ ټریډینګ کې موږ چیک کوو. موږ په سوینګ ټریډینګ کې اکثریت دغه نه ډیر ښه استفاده کوو. سوینګ ټریډ مطلب دا دی چې سوینګ ټریډ څنګه نه پیژنې ویډیو ما مخکې عین اولنې ویډیوګانو کې برګه کېدل سوینګ ټریډ او سکیلپینګ ټریډینګ انداز شان دي اپشن ټریډینګ څنګه څه مطلب ورکې خو خیر تیر ویډیوګانې اولنې د سره وګورئ ان شاء الله په وشه.
به هم نه پوهې کمنټ باکس واتس اپ نمبر باندې وګورئ به ان شاء الله میسج درته زه درکم او کلیریفیکیشن به درکم. ها دلته زه ګوره مارکیټ موږ سره سوینګ څه ته وایي سوینګ مارکیټ بره لاړو لاندې راغی او موږ مثال په دې کې ټریډ وکړو نو دلته بای موږ وکړو بای لاړو مارکیټ امکان لري دې نه ډایرکټ بره دومره لاړو نو دا یو سوینګ موږ ونیو دې ته موږ یو سوینګ وایو صحیح شو مارکیټ بره نه لاندې راغی دا لاندې راغی دې کې مثال موږ سیل ولګو دې کې مثال ولګو ها یا د سیلخ کته او بر نور لاندې راړو دا ټول منګه دا یو ځای منګ ټول څنګه کیپچر کې او دته منګه دا یو سوینګ منګ ونیولو نو دا سوینګ اکثریت یو ورځ دوه ورځې سلو 15 ورځې میاشت پورې خلک یو ټریډ پری دي نو دا سوینګ دی هته ها اوس دا ضرور نه ده چې صرف دا منګه یو ټریډ یو وګ ټریډ لپاره کو دا منګ سره انالایز کې ډېر ښه کار کوي ځکه چې منګ مارکیټ کې کله ټریډ لګو هغه چې کله منګه سټرکچر کوو یعنی او سټرکچر ګورو چې ځکه چې کوي پوینټونه کم چې کم ځنه مارکیټ تاویږي او جګیږي هغه چې دی یو غټ سټرکچر جوړي غټ سټرکچر یعنی غټ چې پاور زیاتی د ټریډرانو یعنی غټ کوي نقطې ال د مارکیټ ډیر لاندې برزي ارزي کې نقطه کې مارکیټ بر لاندې نه ځي ښه دلته اوس راځو ګوره په دې کې راځو دلته منګه چیکو ښه دې کې اوس موږ ګورو ها دلته څو ګورې دلته تاسو سره موږ د لاند کې اپ ټرند مارکیټ دی روان دی برسه شو بر روان دی دلته موږ سره اپ او ډاون کیږي ها هاي لو جوړیږي دلته موږ سره سې شو هاي لو جوړ کې ها سې شو به لاندې راغی او دې کې لاندې راغی کنه او دلته موږ سره چې دلته موږ سره وسنه یعنی ریسنت کم چې موږ سره لو پوینټ دی موږ سره وسنه لو پوینټ کم دا موږ سره لو پوینټ دی او هاي پوینټ موږ سره دا یو دی سې شو اوس مارکیټ ګوره د خپل سټرکچر مات کې واړه سټرکچر مات کې هو غټ سټرکچر کې کوم ګورو دای منګ لیول دی صحیح شو دای منګ لیول دی د دې نه موږ خط کش کوله په فکس هم دی پوینټ مارکیټ بر لاړو دا ګور یو دفعه ټچ کې او بیا ټچ کې هم دا پوینټ درې دفعه دا ټچ کړي مارکیټ بر لاړو صحیح شو نو دې کې موږ سره چې شو هاي لو جوړ کې او دا سترونګ هایز دي سترونګ شه سترونګ لوز موږ سره دي مارته ویل چې کله مارکیټ بر روانه ته موږ ټیره نقطه قوي ده موږ سره او کجې مارکیټ بر نه مارکیټ لاندې روانه ته موږ سره بر نقطه قوي ده صحیح شو بر نقطه ته موږ ګورو صحیح به دا غزي ته موږ صبر کوو دا چې کوم هاي ده موږ سره دینه بس مارکیټ اکثر کنسولیډیټ کوي یا کله لاندې ملته راځي یا دې چې مارکیټ کله لاندې وې دې چې راځي بیا راځي نو امکان لري دې چې کنسولیډیټ کوي لکه څنګه دلته کنسولیډیټ کوي کنسولیډیټ مطلب څنګه بسنګ کینډل جوړیږي دا څنګه بسنګ جوړ شي او مارکیټ بیا دا صحیح شو اوس راځو موږ سره شو ډاون ټرند مارکیټ ته راځو ډاون کې ګوره دې کې څو ګوره دلته تاسو ګوره مارکیټ چیک کړی دی مارکیټ ډاون راغلی اپ ته بر لاندې صحیح مکمل پرایس اکشن دا سمارټ منی کنسپټ دی سو ودلته راغی دې ځنه لیول مات کې دا اوس موږ سره چې دی هاي لیول دی او دې ځنه بر لاندې کیږي فکس ام دغه لیول موږ سره چې شو ریسنت هاي موږ سره کوي و پم دې پوینټ مارکیټ شو بلاندې لاړو فکر هم دې کواړه پوینټونه موږ نه میس شو یعنی واړو کې ځکه مطلب اپ ډاون یعنی بریک اپ سټرکچر کیږي خو زو اوټ کې لګ چارت هغه ځکه چې کوم سره نږدې جګه نقطه یا ډېر جګم نه اوس مثال دا موږ بيخي جګه دا نقطه صحیح شو دا نقطه اوس موږ سره دا نقطه خو بيخي مارکیټ ډېر به صورت لري یا ډېر نیوز راغلی شي چې ډېر زیات جګه نقطه ده خو دومره جګه نه کوم چې نږدې جګه نقطه هغه نه نیسو هغه سره خط کش کو یا ټرند لاین کش کو یا خط کش کو خو بل خبره ده کچې تاسو دلته وګورئ دې کې زبدا د څه کم دا لک صفا کو لکه څنګه چې د مایل ټرند لاین وو بس دلته چې د مارکیټ مثال بر لاندې راغی دا د مکمل ټرند لاین کې شو وس تاسو د سیم خطه وباسي یو د سی وباسي صحیح شو د سیم وباسي کچېره مارکیټ په دې ځنه پوینټونو لاندې روان شو دلته سوالو لګي او کچېره مارکیټ د ځمات کې بر لاړون تاسو به دې باکس دلته باکس جوړ کې دلته صبر کې دې کې څنګه لاندې راغی مارکیټ کې سیل کوي شي ها وس راځو سټریټ څنګه لګوي ما خو د پوزیشن دواړو خو دوه اگزامپل صحیح دي ان شاء الله به هم مختلف مشکل ان شاء الله وبګور صحیح ده خادل د بز وسره یو باکس جوړ کم دا د په دې کې مثال ما باکس جوړ کې باکس میں جوړ کې دا بلګ لاندې کم صحیح شو لاندې کې ها صحیح شو دا لیول جوړ شو
دلته تاسو ګورئ مارکیټ دا دی و دې کې موږ ټریډ څنګه لګو ټریډ چې دی ټریډ څنګه چې دې نه مارکیټ ټچ شو لاندې راغی دلته به صبر کوئ چې کله یو 2 کینډل جوړ شي 2 کینډل جوړ شي ګوره دې کې موږ دوه رقم ټریډ کولای شو یو ټریډ خدا ډایرکټ کوي چې څنګه لاندې خواته 2 سره کینډل جوړ شي هغه نه بس موږ په دریم کینډل کې ټریډ کوو 2 جوړ شي په دریم کې موږ ټریډ کوو نو موږ دلته په دریم کې موږ ټریډ کوو صحیح شو دا دی په دې دریم کې موږ ټریډ کوو یو جوړ شو خغه بل دا شین جوړ شو خدا مړی کې دینه غټ نه پاور والا نه دی نو دا هم شاید حساب نش خدا دویم جوړ شو دا 2 جوړ شو سره صحیح شو 2 سره جوړ شو او موږ چې ټریډ کوو موږ ټریډ بس پام دې ډایرکټ په دې ټریډ کې په دې کې ټریډ کو سټاپ لاس ورکو فکس دیز ته لګ زره دې کم چې منګه دا پوزیشن کم ځای پوزیشن دې زمونږه کم چې زمونږه هغه ریزिस्टेंस لیر ورته ویل شي یا سټرونګ پوینټ دی هغه نه لګ بره کوي شي بره ورکي او لاندې کوي شي لاندې ورکي ها ټیک پروفیټ یو پر دوالو یو پر دوه موږ د پروفیټ راکې ووتو ها ماته دوه رقم موږ ټریډ کوي شو یو دا دی چې دا لږ زره ریسک راځي لږ زره خطرناک راځي تاسو شاید دلته لاس وکړي نو دې لپاره موږ ته ضرور دی دا به ایسته کمه صحیح شو دې لپاره ضرور دی چې منګه دې د څنګه چې صبر وکړو چې واپس مارکیټ دې ست لګري ټیسټ وکړي مارکیټ لګري ټیسټ وکړي هغه نه بعد به دویم دریم کینډل سور کې به ټریډ کوو لکه څنګه دلته جوړ شوی په دې سور کې منګه ټریډ وکړي دلته موږ سره لګ ریسک کم شو خطر هم کم شو خپل سټاپ لاس منګه لګ زره کدل د منګه سټاپ لاس دلته مور کو بيخي د خطر نه بیو باسو ادا یو پر دو پروفیټ چتو مارکیټ نو وته صحیح شو نو دا سلک صبر کوي د دې مارکیټ واپس راځو شو دا تاسو واپس لګ ریټیسټ صبر کوي یعنی پول بیک تلک صبر کوي چې مارکیټ ته شو واپس لاندې امکان ډیر لري چې بلا شو تاسو د سیل لګوي یالته تاسو سټاپ لاس هم برابر راځي او نور پروفیټ لیول هم زیاتیږي ګوره دا دومره کوي پوینټ دی فکس باندې لیول کې مارکیټ د لاندې ریز کې راغلی اکثریت خیر لګ بار ته خو سی پوینټ د سایډ وې اصل کې تل دلته کنسولیډیټینګ کړي دی مارکیټ سایډ وې تل او بالکل پام دی باندې کوم ځکه موږ مخکې ټریډ کړي دی بالکل پام دی چې موږ سره شې شوې دی اپ ټرند مارکیټ تل دلته بیبل ټریډ موږ ته جوړ کړي دی نو پام دا لیول او کوي پوینټ دی کدا موږ فکس کاش کو دیس ته وګوره نو دلته تاسو وګورئ دا ور دي چې موږ سره صحیح شو دا ور دي چې مارکیټ ټچ شوی براتل نو دا ګور هر پوینټ دا مکمل د هیستوري دی مکمل هر شی دی خاص کر چارت دی دا ټول هیستوري دا یو بل پسې ټچ دا هر پوینټ کوم ټچ شي بار ټچ کیږي امکان ډیر شي به ټچ شي صحیح شو خادل ته تاسو ګورئ دیس کې ور مارکیټ بارانه چې شوی مارکیټ بارانه لاندې راغلی بارانه لاندې اپ صحیح شو مکمل بوس لیول کیږي ودلته چوچو شو چې څنګه دا چوچ وشي تاسو دلته چاو کوي یو ریسنت های ونی صحیح ځکه چې موږ سره په ډاون ټرند کې مارکیټ ریسنت های موږ کوي نیسو او دا ریسنت لو د موږ سره نو دا ریسنت های موږ ونی ولا دلته یو خط موږ کش کو خط نه کش کو بلکې سی یو باکس کش کو صحیح شو دا د موږ سره باکس هم کش کې او دا هم سره دا باکس هم فکس دی ان شیډو په کې راولې چې فکس کوي باکس راشي صحیح شو دا ټچ راغی ودلته مارکیټ بر لاړو دیس کې بر راغ څنګه چې مارکیټ دی ګوره جوړ شو سلو مارکیټ دلته کنسولیډیټ وکي مارته ویل کنسولیډیټ اکثریت کوي کنسولیډیټ هم نه کې مارکیټ سایډ وې کله امید ډایرکټ ذکر کنسولیډیټ کوي مطلب سایډ وې زی دلته ټچ کې مارکیټ د لاندې راغی اوس راغی دلته تاسو ګوره کې دیس کې لاندې راغی د پدریم کینډل کې دلته سټارټ کول شو په دې دریم کینډل کې دلته دا سټارټ کول شو دا خپل سټاپ لاس بالکل دی مینس کې برابر کوي صحیح شو دا ټیک پروفیټ او ورته ډایرکټ منغوا غوستو او کچېره نه وای چې ټیسټ کوو ټیسټ پول بیک ته صبر کوي نو پول بیک ځکه خراجي چې هغه کوي راځي نو هغه نورم سترونګ راځي نو سترونګ پوینټ کول نورم خبره ده دا وګورئ مارکیټ راغی پول بیک وندې وکي نو تاسو چک کولای شئ فکس پام دې پوینټ کې دا پول بیک مارکیټ راغی پول بیک شو تاسو یې په دې کینډل کې دا یو جوړ شو دبل کینډل پس په دې کې ټریډ کولای شئ خو په آرام او سلی سره تاسو ټریډ کولای شئ دا سټاپ لاس پوینټ او دا ټیک پروفیټ سو پرې په دې دومره ځکه موږ د سلور چند موږ ته ګټه را کړی صحیح شو دا چند موږ ګټه واسه مارکیټ نه وته صحیح شو دا ور په دې لاندې کې یو ټریډ دلته شو یو ټریډ دلته موږ کې صحیح دا یو ټریډ موږ دلته وکي
نو تاسو ګوره دا پوینټونه نیول دا جوړول دا پریکټیس غواړي سې دا ویډیو شاید تاسو لږ کنفیوز کړی مې ځکه چې دلته لږ زر ایکسپلینیشن زیات یا دلته مطلب مونږه دا هاید پوینټونه مونږ ونیول سې دا ما راونیول تاسو ته شاید کمپلیکس یا مشکل تاسو شاید ونه شي کړی او ان شاء الله مشکل نه دی خو تاسو دا ویډیو کتو سره یا چې د ایگزامپل یا بیک ټیسټینګ کوئ نو دوه درې ایگزامپل لاس ایگزامپل نس په اسانه سر په نه خلاصيږي تاسو باید ضرور شل 13 سلويخ 50 ایگزامپل چارت کې وګورئ ټیسټ کوي بیک ټیسټینګ وکړئ ډیمو کې ټریډ په وکړئ نو بار بار چې وکړئ ان شاء الله په پوهه بشي او کنسپټ هم کلیر شي که بیا هم پوه نه شي مشکل تاسو کمنټ باکس کې واتس اپ نمبر وخته شي واتس اپ نمبر چا سره ډایرکټ رابطه کولای شي کوشش کوئ تاسو مشکل پوښتنه د جواب درکم مشکل هم حل شو که بیا هم حل نشو یو بیا هم د تاسو پوښتنه باندې علایده یو خاص ویډیو ان شاء الله به جوړ کو تر څو تاسو مشکل پوښتنه حل شي ان شاء الله په دې ویډیو هم کلیر اعصاب او ذهن خلاص شوی وي او ان شاء الله دا پروفیټیبل ګټوره ویډیو تاسو ته تمام شوی وي تل بل ویډیو په پاګل ناس پاره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته